وګوره پیر بابا را روانو د پنجاب په علاقه باندې راته نو چې دې څه منځ راغلی دی نو هلته ورته یو غل ناست و شکمارو نو پیر بابا ته یې وي که درسره څه وي نو ماله یې راکړه دغه ځای کې کېږي هغه ورته یکدم یې اصله خو راشه واله که نه نو دغه غل چې پاسېده نو پاسېدی نه شو پیر بابا ورته ولاړو خاندېده پیر بابا ورته یې راشه واله ځوانه هغه پاسېدی نه شو هغه وي پیره ونه شومه خو زه خو تا ته شوکې ته ناست وم او هغه خو ما ته لوی فساد جوړ شو پیر بابا ورته دا لوز را سره وکړه چې بیا به غلا ته نه کښېنم د پنجاب په علاقه یا په هېڅ ځای به نه کښېنم چې دا غل یې دغه ځای نه بې ځایه کړ نو بس غل پاسېده اوس پیر بابا ته وایي چې ما به ځان سره ته بیایې هغه ورته ته څه کوې سړی ته ځه او په خپله مخه زه په خپله مخه ځم وی نه نه ما به ځان سره بیایې وی ګوره مونږ نارې لوږې او مونږ سره صحیح نه و ځان چې که نه سخت وخت تېرو نو ته به په دې مزل باندې پښیمانه شې وی یاره کار څه خو ما به ځان سره بیایې وی زه بس راځه نو دا غل را روان کړو چې را روان یې کړو نو یو شپې مزل وکړو بل ورځې مزل وکړو چې په درېیمه ورځې مزل کوو نو ده ورته یې پیره ونه شوم وی ولې وی بس وږې شوم لوږې تندې واغستم او خراب یم وی ښه بس هغه کین ته لاس که و اشرافۍ ته راواغستې یا یوه یا دوه دلې یې ورکړه ویده وکړه دې ښار ته لړ شه ځان له سره راواله خو چې په دې خپو باندې بیا په منډه راشي بس هغه جو چې څنګه دغه شوی پیر بابا خو ته کتل هغه خو د کرامته د برخې خاوند هغه لیدو دې چې څنګه په بازار ورګډ شوی دی هلته بل یو ملنګ ناست و ده ته یې ویې ولکه دې خوا راشه ته ده ورته ویې ما ته خپل پیر ویلي چې سمدستي زر راواپس وی پیر ته دې ووایه تا تم یم چې سبا که خیرینور راخیږي نو ته به مړی اوهو ده ویې چې داسې چلو شو د ځان له هغه د خوراک څښاک توغام را واغسته واپس را روان دی زانګېږي پیر بابا ورته وی ولې هلکه ناراضه غونته یې وی یاره سیبال به درته څه ووایم خو دغه ځای کې یو بل ملنګ ناست دی وي ما ته یې وی چې سبا که خیرینور راخیږي وی لا ولې راته وی چې ته راشه وي چې خواله والله نه وړم نو وی چې سبا که خیرینور راخیږي ته به مړې هغه ورته وی چې نور خو راوخیږي که نه ولې به ته مرې خفه کېږه مه ډوډۍ وخوره توغامو وی چې نور وخوري نور څو راخیږي چې روخ وخیږي که نه بای جوړ چې څو سار کېده خپل لمونځ او دسدي کو نو ده پې کچکول په نور کېښوده چې کېښوده نور بند پاتې شو د هغې ښار خلک یا وخو یا دوه یا درې خو بس ګډ وډ شو چې په دې ښار باندې خو تیاره پرته ده دا به څنګه چل کېږي اکه ملنګ راغی د پیر بابا خواله په خپو کې وله ارغړېدو هغه ورته د کمکل بچی وي تا زما شاګرد ته زما بالکي ته تاوې چې سبا که خیرینور راخیږي ته به مړې وي شمشو تمریز هغه دی اوس هم د هندوستان په جومات کې روان دی زه یې وینم وي چې نور خو روخیږي که نه هغه ورته پیره بیا به چرې نه کوم خو اوس دا دغه لرکه کچکوله وي چې دا نور راوچت شي وی بیا خو به ده ته دغه نه وي نه کوم ورته وي توبه وي توبه مې ویسته نو بس د نور نه یې کچکول درکړه نو هغه د برخې خلکو خاوندانو او کیسې بدله زه بیا شپې له نور را یادې کوم نو یو هلک و هغه به ګیر چاپېر په دې کوڅو موسو کې ګرځېده د مور پلار یو زوی و نو هغې ورته هم سترګې وې چې یاره دا دې څه خوا دې خوا کېږي نو یو بوډۍ ښځې ورته وویه پلار ته وله چې پلانکي دی به هله هغې سمېږي چې دله څه کوېدن واده وکړي پخوا به چې یو هلک رانو نو وي بیا تیل مالګه پې کېدی چې دې سم شي د هغې تیل مالګې دا معنه وه چې واده کوېدن به وله وکړو نو بس پلار یې وی ښه جو هغه وله کوېدن وکړه ګاونډیانو کره تپوس وکړه جو کوېدنه شوه ښه په درز غوبل وایي په کوېدن کې یو ښځه ګډېدله هغې ورته وی چې د واده د هلک غم کوه کوشش کوه
نو یا 5 میاشتې تېرې شوې یا 6 تېرې شوې یا کال تېر شو، خو بس د واده پروګرام جوړ شو. چې واده وشو نو وروره مور یې خو په ترخونو ګډېدله په سانګلو چې زه بچیله مې واده او کور مې جوړ شو. خو هغه ښځی چې ونه هغه د لیوه لور وه، یو چونډې به یې کېښوده بل به یې راغسته، حدیث سره یې کږې وږې خبرې جوړې کړې. وی مونږ جدا کېږو. نو مور یې چې ونه هغې ورته ویې ښه نه جدا کېږم، ما داسې کار دی چې ته به څه کوې، مونږ دغه یو ړندې سترګه اوښ کم یې که نه، ته چېرته جدا کېږې. سر به دې څه وکړم، خو مور یې د خفګان نه مړه شوه. نو کور کې پلار بابا پاتې شه بوډا. د انګورې بیا هغې سخر تخپې اړمې کړې. دې به هر وخت شکایت په ده کوه چې یاره د ده د ګورېدو نه تنګ وي او د ده د ټوخېدو نه تنګ وي، چې ته بار ووځې کار له نه دی دا چل کوي دی دغه چل کوي. هغه ورته ویې ښځې مور خو مې مړه شوه، د پلار نه مې مخ خلاصوه، دا مې د دوا ځای دی. یاره هغې ورته وی بس کار څه دي، خو یا به دې کور کې ځېمه یا به دې. وی ښه. هغه جذبه په سپینه ګیره باندې دی غر ته تاسه ساک خشاک پې راړو. دې به پې هر وخت شکایت کو. بس چې شپه داسې پخه شوه دی خاوند ښځې ته ووې وي زه نن دې ترېنه ښځې خلاصومه. نو دې کټ کې ناست و. نو هغه ورته وی بابا وي ها بچې وي نن دلته یو چکر در کوم چې وګرځو. وی بابا بچې چکر مې ډېر خوښ دی، خو زه تللی نه شم، ګرځېدی نه شم. وی زه بابا ته را په شا شه. نو چې دی را په شا کو د سیند غاړې له بوته ګرځو یې. ده ورته بچې مطلب دې څه دی؟ وی بابا دې دولۍ ته دې غورځوم. وی نه بچې که بوځې نو ما هغې دولۍ ته بوځه چې خپل پلار سره یو ځای شم بې تپوسه. وی ولې بابا تا؟ بابا ورته وی بچې زه ستا په شان نادان وم، خپلې ښځې لمسولې ستا په شان وم. او نو ما خپل سپین ږیرې پلار وي را وروستی دی، وي دغې دولۍ ته مې غورځولی دی. نو ما دغې له بوځه نه وي چې زه خپل پلار سره بې تپوسه یو ځای شم. نو ښه بابا بیا به څنګه چلي؟ وي څه مطلب؟ وي چې زما نه پیدا شي. وي بچې دا خو روانه لار ده، تا سره به هم دغه کار کېږي. نو بس بابا یې را واپس کړ، پرنجارو یې را واغسته بیا. او چې څنګه راغی نو جو ښځې ته یې سترګې ورانې وجاړې کړې. هغې وی سړیه که ته هر څه وی که نه، خو ما له مه طلاق را کوه، مه مې وژنه، او د بابا چې څه خدمت یې زه بیا کومه. هغه وی که اوس یې دې کور کې د دې زما پلار خدمت پکې که نه کوې، دا خو پوه دا خو روانه لار ده. وی چې څه کارې هغه به ریبې که نه. نو دا مې درته یو کیسه لنډه غونډه وکړه، د علي حیدر شاعر وه.